ختم شو حضور واپس شو واپس شو لار کی تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرش ہوئے صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به نه کړیش کمه کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډیر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه ولزه 15 شو تو 15 کې بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اسنور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو په لس به ورکوم کای به 500 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشنه مننه عزیزانو بیا دنیا ته چرازی بیگا څه شي دي او سارے وینځ سره پندو کې په سر دی داګه شپار پور ته چلاړو دروازه او ټکولا سره راوته په خیر دي سره په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر وداستاوین زوان سودا پس دلې غلي و دینه وخت ډېر تیر شو تبین نیولې د بیمار امدا نو جړلې چې کول کلاره شم د کور مالک بنوم وਹੀ نو یو خدا پندو کا نشو راوړې دا ور سره مار راوړو ځم کډې لګي سزا پنیت کی آ سزا مال راکا خوچ دی تسول وائے آ یہودی دے جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت اویلی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سردار کونین ورطوی دخدای بندہ زخدی لنوم راغلے چی تا مسلمان کم دی وینز خدمت میں کول غرض و یا رسول اللہ د تورات یو مسئلہ من اشتیاشوا ما دا نمان لچی تا پیغمبری تو تورات کی دا لکلیو چی اغا پیغمبر چی کم پا مکہ کی پیداشی تو کم اشپای خدای سر ملاقات شی دا اللہ پا دیدار باندی مشرف شی تاغا سہر بلا کور تنیت لے او دیو کافر دوین دی شپارس بکوی دا مسئلہ پا تورات کی لکلی وا مالی دلی وا یقین میں پتا نرات لو اس میں یقین را گئے چھ تبھیگا آسمان تنتلے عزیزانو دارم بنے سہرو آغا سہر چھ پا کم شپا در رب العالمین پا دیدار باندے مشرک شدہ واخر دعوانا ان الحمدللہ